سلامونه، هیله ده روغ جوړ اوسئ. د زرو ناول درنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو اوریدل چې د زرو مشر تره د نورستان غرو ته رسیدلی دی او زرو لټوي. نو 12مه وروستۍ برخه به له دې ځای پیل کړو. وروسته مې تبه شوه، اوږې مې درد کاوه، 24 ساعته مې زګیروی خاته، د زرو څهره مې له سترګو نه لرې کېده. 3 ورځې ووتې، د ولاړېدو سکه نه وه راپاتې، خو زړه مې لا ژوندی و. د زرو مرګ مې په ذهن کې هم نه راتېرېده. یو سهار د باندې ووتم، په شنه اسمان کې سیوری را باندې راغی. پورته مې وکتل، زړه مې د پښو تلو ته ورسېد. تر لمر لاندې ډله ټپوسان راګرځېدل. منډه مې واخیسته، اوږې مې درد وکړ. ور ومې کتل، سره ورغلی ټپ بیرته خلاص شوی و، وینه ترې راتله. پورته وختم، له یوې ګڼې ونې څو کارغان او ټپوسان والوتل. خدایه، زرو په یوه ښاخ پورې راځړېده. پر سره اوږوی کارغان ناست و. سړی غلی شو، کېناست، طوطي ته یې وکتل، غريو واخیست، ویې ویل زرو یې په خپل ټیکري زندۍ کړې وه، سترګې نه وې. زرو. سړي د طوطي پټو سترګو ته ور پوکړل، په خوند یې وویل راځه، نن به په پوڅکیو پسې وګرځو. د باندې ووت، اسمان برګ و، په ونو کې رنګارنګ مرغۍ چوڼېدې. غره ته وخوت، په تګ کې یې د ونو بیخونو ته کتل. یو ځای کېناست، یوه توره وړه پوڅکۍ یې په خپلو ګوتې کې وسولوله. ګوتې یې پزې ته ور وړې، ویې ویل سوړ بوی ترې ځي. پوهېږې؟ زرو په پوڅکیو ښه پوهېده. ویل یې چې ځینې پوڅکۍ زهري وي. ولاړ شو، مخکې لاړ، یوې ونې ته کېناست، په خوند یې وویل دې ته وایي پوڅکۍ. غوټه تکې سپینې پوڅکۍ یې راوشکولې، وچ لرګي یې راټول کړل. سیند ته ښکته شو، کېناست، پر لښته پیلې پوڅکۍ یې اور ته ونیوې. شېبه وروسته یې په ډکه خوله وویل زرو به په غوړیو کې عجبې پوڅکۍ پخولې. بس لاس یې خدایي خوند درلود. له مړښته به وتلی وم، غلی شو، ویې ویل دا هم ښې دي، خوند نه لري خو ګېډه مړوي. په شوګه کې اوږد وغځېد، سوړ اسویلی یې وویست. ویې ویل طوطي ته ووایه زرو به راته ګوري. غلی شو، یو دم یې وخندل، یا به یې نه یم په یاد. بیرته یې تندی تریو شو. نه، پر هغې ګران وم، زما لپاره یې هر څه پرېښودل. ټوخي واخیست، ساه یې بنده شوه، پر اړخ واوښت، له خولې یې وینو داره وکړه. یوه شېبه غلی و، بیا یې سوړ اسویلی وویست. ویې ویل ونې ته وختم، د زرو غاړې ته ور لوېدلې غوټه نه خلاصېده، پښه مې وښویېده. د زرو پر جسد ورغلم، لاس مې خاښ ته ور واچوه، کړس شو، دواړه لاندې ولوېدو. سترګې مې رڼې کړې، په غاړه کې مې د زرو سوړ لاس پروت و. کېناستم، د زرو سر مې په خپل ټټر پورې ونیو. چیغه مې کړه، له خولې مې سرې وینې باد شوې. سړی غلی شو، پر خپله خوله یې لستوڼی تېر کړ. ویې ویل یوه تېره ډبره مې راواخیسته، خو ډېرې خاورې مې په نوکانو وکیندلې. 1 ساعت، 2 ساعته، 3 ساعته نه پوهېدم. یو وخت قبر جوړ شو، سخته وه. زرو به مې څنګه تورو خاورو ته ورکوله؟ 100 زړونه مې سره وتړل. د زرو پر نازک بدن مې خاورې واړولې. جونګړې ته ننوتم، نوکانو ته مې وکتل، خاورې او سرې وینې سره ګډې وې. ولې ژوندی وم؟ هېڅ. ټوپک مې خپل زړه ته ونیو، خو لنډ پښیمانه شوم. دلیل مې وموند، زه به مړ وم، د زرو قاتل به ژوندی ګرځېده. نه، زړه مې کله منله. وخت ووت، غزني ته تګ روغ صورت غوښت، خو زما د اوږې ټپلا نه و ښه شوی. ورځې تېرې شوې، د باندې نه وتم. لویه توره به مې دا وه چې د خوړو لپاره به مې څه وموندل. 3 شوا روزه واوره وورېده، تر ګز لوړه وه. د شپې به د ونو د ښاخونو کړسا اخته. د یخنۍ او درنې واورې تابې نه درلود. لیوان لمنو ته راښکته شول. عجبه وه، 2 ځلې مې په خپلو سترګو ولیدل، خو نه یې خوړم. په تشو هډوکو به یې څه کول؟ نه پوهېږم، یا به یې خوا راته بدېده. په هود کې مې د اوږې ټپ ښه شو، خو د زړه زخم د جوړېدو نه و. یو سهار مې ټوپک راواخیست، له جونګړې ووتم. شپه مې یوه کلي ته ورسوله. بل ماښام د نورستان په مرکز کې وم. سهار مې په هوټل کې ټوپک سره خلاص کړ.
د وړو په پلاستیکي بوجۍ کې مې وتاړه. د ترور کور مې له موټره ولید. د زرو خبرې مې په ذهن کې راوګرځېدې. ترور او د ترور ناوې دې په حویلۍ کې جامې مینځلې. ما کوټه جارو کوله. د ترور زوی دې راغی. غېږه یې رانه وګرځوله. پورې مې واهه. ورته ومې ویل چې له کوټې ووځه که نه نو چغې وهم. ګړندي ګامونه یې واخیستل خو په وره کې یې نوک ونیو. رایاده یې کړه چې دومره ځان پاک پاک مه ښیه. که مرداره نه وای نو له کامران سره به نه راتښتېدې. داسې ځای نشته چې هلته انسانان نه وي. اوږه مې وخوځېده. د څنګ بوډا له تېرو یادونو راوګرځولم. ویې ویل کومې جنازې ته ځې؟ په حیرانۍ مې ور وکتل. بوډا وویل له ډېر وخته راهیسې مې در پام دی. له سترګو دې اوښکې څاڅي. څه مې ونه ویل. ماښام جلال آباد ته ورسېدم. بله غرمه په غزني کې وم. ټوله لار چا تالاشي نه کړم. زړه مې ډاډه و. دومره پوهېدم چې په ښکاري ټوپک کار نه لري. د ولسوالیو د موټرو په اډه کې مې مول وواهه. ساعت وروسته په بازار کې وم. له لرې مې د پلار د نجارۍ دکان ته وکتل. بند و. د څنګ قصاب ته ورغلم. قصاب یوه لویې ورون ته چاړه نیولې وه. پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل بیا راغلې؟ درته ومې ویل چې په پیسو پسې مازدیګر راشه. تر اوسه مې لا پوره سودا نه ده کړې. غلی وم. قصاب راته وکتل. ویې خندل. وبخه د بل چا ګمان مې در باندې وکړ. سهار مې یو سخوندر په پور ترې واخیست. ورته ومې ویل چې مازدیګر دې په پیسو پسې. یو دم غلی شو. زما سترګو ته یې په ځیر ځیر وکتل. مول مې خلاص کړ. قصاب یو ګام شاته لاړ. چاړه ترې ولوېد. لاس یې پر دخل ولګاوه. ومې ویل زه یم کامران. د قصاب سترګې رډې راختلې وې. کلمې یې ویلې. تر مټ مې ونیو. یوه شېبه یې په ځیر ځیر راته وکتل. وروسته یې یو دم غېږ راکړه. قصاب تر ډېره ژړل. غاړه مې لنده شوه. اوښکې یې تودې وې. بیا یو دم شاته شو. پر مخ یې کلکه څپېړه راکړه. کېناست. خپل سر یې په غبرګو لاسو کې ونیو. ومې ویل پلار مې ولې دکان ته نه دی راغلی؟ غلی و. مخامخ ورته کېناستم. پر اوږه مې لاس ور کېښود. ومې ویل پلار مې ښه دی؟ نیغ یې راته وکتل. سترګې سرې وې. یو دم ولاړ شو. د دکان دواړه پلې یې سره وروستې. دیوال ته ودرېد. ومې ویل پلار مې. چیغه یې کړه. پلار دې زاره ترکه شو ستا له لاسه. پر سترګو مې تیاره راغله. قصاب غبرګ لاسونه راوخوځول. لوېدو ته یې پرې نه ښودم. دواړه تر ډېره غلي وو. وروسته قصاب راته وویل چې د حاجي نواب مشر زوی خلکو ته ویلي وو چې د کامران او زرو کیسه نوره ختمه شوه. اوس به یې مړي د نورستان د ځنګلونو لیوانو خوړلي وي. بس دا خبر د تر پلار راورسېده. نیم ساعت وروسته د اره شویو تختو پر سر مړ پروت و. مازدیګر 4 بجې له قصاب سره د هغه کور ته لاړم. کور یې بازار ته نږدې و. د میلمنو په کوټه کې مې مول خلاص کړ. ماسخوتن د قصاب له خبرو پوه شوم چې د زرو مشر تره ته په کور کې ناسته چندان خوند نه ورکوي. هر سهار په خپله شخصي سره کورولا کې د ولسوالۍ بازار ته ځي. په یوه او بل دکان کې ناست وي. غرمه سودا واخلي او ډوډۍ کور ته رسوي. له قصابه مې د پلار د قبر نښه وپوښتله. لنډه یې رایاده کړه چې ستا کشر ورور ته نږدې پروت دی. د قصاب له کوره د سهار په خړه کې ووتم. یخني وه. هواره توره ښکارېدله. خو د ناور وچ او سپېره غر تر لمنې پورې سپین و. له نیم ساعت مزل وروسته خامې لارې ته نږدې په لغړو ونو کې کېناستم. هوا توده شوه. یو تونس موټر ځانګې وانګې تېر شو. بیا تراکتور راغی. په ټېله کې یې غټه برګه غوا ولاړه وه. په لکۍ پورې د نظر وچ لپاره سرې ټوټې راځړېدې. وروسته 2 کسان راښکاره شول. په ملا کوړه بوډا د یوه واړه ماشوم لاس نیولی و. ماشوم زورونه وهل خو بوډا په ځان پسې کشاوه. رانږدې شول. 4 هډوکي ډنګر ماشوم په یوه زاړه کمیس کې و. مخ او لاسونه یې تک تور ښکارېدل. بې واره یې ژړل. په ژړا کې به یو وار ودرېد. پښې به یې پر ځمکه ووهلې. چغې به یې کړه بابا نه ځم. حاجي محمد اکا مې په سړه کوټه کې یوازې ویده وي. د شپې مې سر ته سپین پیریان ولاړ وي. بوډا به تر لاس کش کړ. په غوسه به یې وویل و د کرزي زویه په پردۍ مزدرۍ کې پاچاهي غواړې؟ مور او خویندې به دې څه خوري؟ له حاجي محمد سره مې په 2 خروارو غنمو مزدور کړی یې. که بیا راوتښتېدې. دواړه مې تر مخ تېر شول. د ماشوم ژړا تر ډېره اورېدل کېدله. سر مې یو دم ټیټ کړ. د پولیسو یوه رینجره په تیزۍ تېره شوه. شاته د ناستو 2 عسکرو مازې سترګې معلومېدې. ځانونه یې په خړو کمپلو کې پیچلي وو.
یوه نارینه ډډ غږ راغی. ورو مې ور وکتل. په سړي پسې یوه ښځه روانه وه. ښځې په ورني کې تړلی ماشوم په غېږ کې نیولی و. یو ځای کې ناسته. سړی ورته ونه درېد. ښځې په خواره خوله وویل: خیر دی، نشم تلی. یو موټر راوغواړه. له لنګونه 3 ورځې نه دي وتلي. سړی وبوړېد. د سپي لورې، که 6 وارې غوا هم لنګه شوې وای، یو سخوندر خو به یې پیدا کړی وای، خو تا 6 سره لوڼې وزېږولې. دواړه مې تر مخ تېر شول. ښځه ځانګې وانګې روانه وه. ناڅاپه مې زړه ولړزېد. یوه سره کرولا راغله. د موټر مخې ته مې ځان ور واچوه. ټوپک مې ورته ونیو. ښځو او ماشومانو چغې کړې. تنکی ځوان له موټره راووت. سترګې یې رډې راختلې وې. په زحمت یې وویل: طالبه وروره، دوکاندار یم، زنانه دي، ډاکټر ته یې بیایم. منډه مې واخیسته. تر نږدې پخڅې واوښتم. لرې د غونډۍ په لمن کې پر یوه هواره ډبره کېناستم. لارې ته مې وکتل. تر 9 بجو څو موټر تېر شول، خو سره کرولا مې پکې ونه لیده. 11 بجې د خپل کلي په هدیره کې وم. د پلار د قبر پر سر پرته سپینه ریتاړه لا تازه ښکارېده. سخته وه. پلار، مور او کوچنی ورور ټول په یوه کتار پراته ول. د پلار او مور د قبرونو ترمنځ اوږد وغځېدم. لمر تود و. تر 2 بجو خوب یوړم. پاتې ورځ مې په هدیره کې تېره کړه. ماښام تیاره کلي ته لاړم. کور ته لوی کلپ ورلوېدلی و. تر دیوال واوښتم. د کوټې دروازه خلاصه وه. لاسي بټۍ مې بله کړه. پر فرش او توشکو خاورې پرتې وې. د پلار بړستن مې پر سر راکړه. د پلار د وجود بوی ترې ته خوږ و. د ملا تر اذان مخکې مې کلی پرېښود. لړه وه. لمر ختو ته په ګڼو لغړو ونو کې کېناستم. وار له واره مې سره کرولا ولیده. رانږدې شوه. ژیړ پاج او ډبل بریتونه مې وپېژندل. له ونو راووتم. ټوپک مې ورته ونیو. موټر ودرېد. سړی راښکته شو. وېرېدلی راته ودرېد. د ټوپک نلۍ مې د سړي مخ ته سیخه کړه. ګوته مې ولړزېده. پر مخ به مې څنګه ویشت. سترګې زرو ته شوې وې. ټوپک مې یو لیش ټیټ کړ. سړي په خواره خوله وویل: څه ګناه، څه خطا، ته څوک؟ ډز شو. د باروتو سوځېدلی بوی را باندې راغی. سړی پر اړخ ولوېد. د کارتوس غټه چړه یې تر زړه ختلې وه. کېناستم. ومې ژړل. روان شوم. هیڅ څوک نه و. په بازار کې مې یوه تړلي کانتینر ته ولې ولګول. شاوخوا مې وکتل. د نږدې کلیو د کورونو له دود کشونو تور لوخړې پورته کېدې. د تودې ډوډۍ بوی راته. فکر په مخه کړم. 100 کیلومتره لرې د نورستان په ځنګلونو کې مې ټوله دنیا رانه پاتې وه. زرو به مې څنګه یوازې پرېښودله. نرم باران اورېده. باد د جونګړې له خلاصې دروازې ټکا ایسته. لاندې په دره کې د سیند د اوبو شڼهاری خوت. سړي د زرو پر قبر خپله زنه ایښې وه. سترګې پټې وې. د پراته مړه توتي د ټټر په مړو لندو بڼکو کې ګوتې وهلې. د سړي خوله او خولې ته نږدې د قبر پر سر واړه ګلان په وینو سرول. د زرو ناول درنو اوریدونکو، 12مه وروستۍ برخه مو همدلته پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې ناول مو راسره تر پایه اوریدلی وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. تر بیا چې له یوه بل نوي ناول سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په خدای سپارو.